دا ورور سوال کړی دی وی موږ عمرې له تلي وو نو هلته ما سره وي کور والا مو نو چا راته دا مسله ذکر کړه چې زنانه چې به کومه کپړه په مخ باندې راچوي د عمرې په دوران کې نو چې هغه کپړه د پوزې سره نه لګي د زنانې د پوزې سره به کپړه نه لګي دا خبره صحیح ده او که نه الجواب اول خو دا مسله ده که چې زنانه باندې دا لازم دي چې دا به مخ پټوي د پردو نارینهو نه الا چې دا په حج او عمره کې نو نقاب به نه استعمالوي حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم لا تنتقب نقاب به نه استعمالوي په دې باندې ډېر خلک نه دي پوه شوي بعضو دا مطلب چې نقاب به نه استعمالوي مطلب چې مخ به کولا وي نقاب عربۍ کې هغه ټکي ته ویلی کېږي چې هغې کې د سترګو دپاره ځان له ځای جوړ شوی دلته رسول صلی الله دا نه دي ویلي چې مخ به نه پټوي څه ویلي دي نقاب به نه استعمالوي نو چې نقاب نه استعمالوي نو بیا طریقه دا ده چې عام صادر لوپټه څه شی به په مخ باندې راچوي خو داسې څه به نه استعمالوي چې هغې کې سترګو دپاره خاص ځای بیا دې ته نقاب ویلی کېږي د احرام کې ګوره الله رب العزت په نارینهو باندې ډېر څه منع کړي دي لکه سر سره به څه شی نه جوختوي په سر به څه شی نه راچوي دغه شان بدن باندې به ګنډلی شوي جامې باقي بدن باندې نه استعمالوي نو دغه شان څه بعض کارونه په زنانو هم حرام کړي دي زنانو دپاره یو دی چې دستاني استعمالول نشته دستاني به نه استعمالوي د احرام په دوران کې او دویم نقاب به نه استعمالوي نور هغوی سر هم پټولی شي هغوی مخ هم پټولی شي بلکې پټوي به او هغوی په بدن باندې ګنډلی شوي جامې هم اغوستی شي نو دا خبره بعض خلک کوي او تاسو به لیدلي مې بعض زنانه د بعضو ملکونو نه چې راشي نو هغوی چې په دې مخ باندې کم ټوکې راچولی که نه ساده ټوکې نقاب نه نو یو ټوپۍ یې ترې جوړه کړي معلوم کړي چترۍ ورته یې داسې چتر والا ټوپۍ دا کوم چې عام د هلکان نارینه استعمالوي دغه شان ټوپۍ او په هغې له پاسه بیا کپړه وي لیدلي هم دي چېرته که نه دا ولې وایي چې دا کپړه د دې مخ سره ونه لګي حالانکې په دې هېڅ دلیل نشتی او په دې خبره باندې امام ابن القیم او نورو ډېرو علماو رد کړی دی وایي په دې مسله هېڅ دلیل نشته دا د هغه وخت نه دا مسله را روانه ده اوسنۍ نه ده نو که چېرته عالم یا مولا دا خبره کوي یا عامینو دا خبره بې دلیله ده عائشه رضی الله عنها دا وایي امام احمد امام ابو داود امام ابن ماجه دا روایت راوړی دی وایي موږ چې کله د رسول صلی الله علیه وسلم سره وو په حج کې نو کان الرکبان یمرون بنا دا خلک به زموږ په خوا تېرېدو او موږ د احرام په حالات کې نو کله چې به زموږ په خوا تېرېدو سدلت احدانا جلبابها من رأسها على وجهها نو موږ به بیا داسې وکړو چې کوم صادر چې به زموږ په سر و کوم پړونه به زموږ په سر و هغه به موږ په دې مخ راواړو بیا چې به خلک لاړو موږ بیا مخ کاره کړو اوس دلته دوه مسلې دي یا درې واله ډېرې اهمې یوه چې صادر په مخ راچې دا به د مخ سره نه لګي لازم به لګي نو دې نه ثابته شو چې په مخ باندې صادر لګېده دوپټه لګېده پړونه لګېده دغې څه حرج نشته دویمه مسله ترې ثابته شوه دا چې زنانه به مخ پټوي نقاب پې لازم دی او دلیل پې سره چې نقاب پې لازم دی چې رسول وسلم کله دا ووایي چې د احرام په حالات کې به زنانه نقاب نه استعمالوي مطلب څه شو عامو وختونو کې به استعمالوي ورسېدی به که نه چې دلته ترې منع کوي که نه مطلب دی چې دا د زنانه عامه طریقه ده چې نقاب به استعمالوي احرام کې به نه استعمالوي درېیمه مسله که څوک دا وایي چې د رسول وسلم دې بیبیانو ولې دا مخ ښکاره کړه نو جواب د هغې دا دی هغه وخت کې دومره خلک خو نه وو نن سبا حالاتو ته وګوره او د هغه وخت حالاتو ته وګوره اوس خو خلک ډېرېږي ته دا پرېږده دنیا ته د دنیا مسلمانان پرېږده هغه څومره ډېرېږي خو د سوچ نه بهر خبره ته صرف خپل کلي او علاقې ته وګوره پوخا چې څومره خلک اوس هم هغه مرې دي کورونه اوس هم هغه دي دنیا څومره مخې ته روانه ده ګڼه ډېره شوې ده ځای په ځای نارینه دي پوخا داسې چې شمار لږ خلک به
ځان له به روانو نو که چېرته به نارینه رالو مخ به یې پټ کړو نو په دې کې دلیل وګوره د هغه چا دپاره نشته څوک چې وایي چې زنانه لپاره مخ پټول لازم نه بلکې دلیل پکې زمونږ دی او هغه دا وایي چې کله به څوک رالو موږ به مخ پټ کړو نو که مخ پټول لازم نه وي نو دوی بیا سره دا کپړه راچوي ورسېدی بیا که نه اوس هم که چېرته زنانه د احرام په حالات کې او خوا کې پردي نارینه نه او دا مخ کولاوي نو دې کې څه حرج دی مسله خو دا ده چې نارینه د پردو عفوا زنانه به د پردو نارینهو نه مخ پټوي که نه او پردي نارینه نشتي نو دا مخ د څه نه پټوي بیا خو مخ کار کولی شي نو د عایشه رضی الله عنها د خبرې هغه دا مطلب دی د دې نه به بله سمانه نه راوباسو چې او دا وي بس زنانه دپاره مخ کولاواله ځکه چې بعض خلک دقې ته په انتظار ناسي چې داسې چې ته معمولي که څه رو پیدا کېږي نو چې موږ یې راونیسو چې یاره زنانه دپاره خو مخ کولا وهل چې دا بس دا جایز دی او دا زنانه به مخ نه پټوي نو دا خبرې چې دا کمزوري دي صحیح مسله هغه دا شوه او خلاصه د خبرې هغه دا شوه چې زنانه به نقاب په احرام کې نه استعمالوي نقاب هغه کپړې ته وایي چې هغه خاص سترګو دپاره پکې ځایي چې سترګې پکې ښکاري دویم زنانه به دستاني نه استعمالوي په احرام کې دریمه ده زنانه به په مخ باندې عامه کپړه راچوي څلورمه ده که چېرته دا د کپړه د دې مخ نه لرې کول غواړي نو جایز دي په شرط د دې چې خوا کې پردي نارینه نه او بل اخرنۍ مسله ده کوم دپاره چې سوال شوی دا خبره بې دلیله ده چې د زنانه دا کپړه به د پوزې سره او د مخ سره نه لګي په دې هېڅ دلیل نشتي بلکې څادر چې په مخ باندې راواچوي نو لازم هغه د مخ سره لګي